بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو دوستانو څخه هیله کوو چې زموږ کوم چینل چې دا هغه د سره سبسکرایب کړئ. دوستانو نن مو دا ویډیو درته راخیستې ده چې څنګه موږ او تاسو کولی شو چې خپل غاښونه چې دي هغه سپین کړو، هغه هم په قدرتي طریقه سره. نو همدې دپاره ما هم دا ویډیو برابره کړې ده، خو زموږ چینل خامخا در سره سبسکرایب کړئ. را به شو یوه ګزره به راواخلئ، همدارنګې دڼیې څو پاڼې چې دي هغه به راواخلئ. کله چې مو همدغه راواخیستل ګزره او ورسره د دڼیې کومې پاڼې چې دي همغه به راواخلئ. د هغې نه وروسته چې دی د هغې نه وروسته به یو لیمو راواخلئ. لیمو به په لسو کې چې دي لږې به وزبیښئ. د هغې نه وروسته یو چاقو به راواخلئ او همدغه چاقو په واسطه همدغه لیمو چې ده هغه به په منځ کټ کړئ. تاسو یې په عکس کې ګورئ، په همدغه طریقه چې دی هغه مغه به کټ کړئ. لیمو کله مو چې کټ کړو، د هغې نه وروسته د لیمو کومه اوبه چې ده هغه به په یوه تله یا یوه کاسه کې واچوئ. کله چې همدا کار هم وشو، بیا به د چاقو په واسطه د لیمو کوم زړي چې دي هغه د هغې څخه وباسئ. بیا به مالګه راواخلئ. کله مو چې مالګه راواخیسته په کچوغه کې، نو همدغه مالګه چې ده په همغه د لیمو کومه اوبه مو چې ترې وباسلې ده په همغه کې به یې منحل کړئ د کچوغې په واسطه. همدغه یو عکس ده، همداسې یو شکل چې ده هغه راځي. کله چې ښه مو پکې منحل کړه، تاسو یې ګورئ چې کله چې ښه منحل شي همدغه قسم یو شکل راځي. نو ډېر اسانه طریقه ده، خو موږ چینل چې ده هغه خامخا در سره سبسکرایب کړئ. ټوله طریقه درته ښایو. کله چې همدا وشوه، بیا به ګزره راواخلئ. ګزره به تاسو وړې وړې ټوکړې کړئ یا په وړو وړو برخو به یې وویشئ. لکه تاسو څنګه چې زما په لاس کې وینئ، همدغسې طریقو باندې به یې وویشئ. کله چې وویشله شوه، د هغې نه وروسته به یې وړه میده کړئ، په یوه کاسه کې به یې واچوئ. همدغه ګزره به میده کړئ. کله چې همدا وشو، د هغې نه وروسته همغه ګزره چې میده کړې مو ده همغه به راخلئ، په تلۍ کې به یې واچوئ. همغه تلۍ د چمچې په واسطه به همدغه ښه سره منحل کړئ. یعنې مطلب دغه ده چې لیمو، مالګه او همدغه ګزرې هم سره منحل کړه. د هغې نه وروسته چې دي د هغې نه وروسته دڼیې اوبه به راواخلئ، دلته به یې واچوئ. دڼیې کومې پخې چې دي هغه هم منحل شوې. یو برش به راواخلئ. کله چې برش مو راواخیستو، د هغې نه وروسته هغه د 3 نه ونیسه تر 4 منټو پورې به همدغه برش چې ده همغه په غوښو باندې پرېمینځئ. نو همدغه طریقه وه. محترمو، خدای دې وکړي چې خوښه شوې مې په اخر کې بیا هم غوښتنه کوو چې زموږ کوم چینل چې ده هغه اوس تر سره سبسکرایب کړئ. تر بیا پورې د خدای په